سلامونه درنو لیدونکي، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوال، دغه کورنۍ ته راغلی یم چې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دی، نو د دې حل له تاسو سره شریکولو مې سره اوسئ. السلام علیکم. شکر دی، تاسو خپله ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ شکر دی، د الله فضل دی. ستاسو ادرس موږ ته بل چا راکړی او چې له ډېر مشکلاتو سره مخ یې، نو راغلی چې ستاسو حل له خپل هېوادوالو سره شریک کړو. نو د خپل ژوند په اړه لږ معلومات راکړئ. مورې دغه 3 دانې لورګانې مې دي، په کور کې هېڅوک هم نه لرم. هغه له ورونو سره پرته یم، څوک مې نشته دی. مېړه مې مړ شو. په څه شي مړ شو؟ ډېره غریبه شهید شو. څوک مې نشته دی، زه یې نه لرمه. 3 دانې لورګانې مې دي. دغه لیور ښځه مې دلته په دغه چې کور ته چې شی راوړي، دا زما بچیان ورپسې داسې جاړي داسې جاړي، زړه مې اوبه اوبه کېږي. او خدایه، د الله نه نور څوک. ډېره غریبه ده، ډېره عزیزه. کور کې وګرځېږم یا یو کپله ډوډۍ ورته ټوله کړم یا لږ اوړه ورته راوړم. خیر ده خوږانو، مه ژاړئ. غږ مې ورک دی مورې مورې. څوک خپلوان څوک نشته چې تاسو سره مرسته وکړي؟ یو ورور مې دی. اوس مهال چا سره یې تاسو؟ زه دغه له ورونو سره مې پرته یم. نو دا هغوی د څه کار کوي؟ هغوی د غریبانان ټول بس کارونه اوزګارونه یې خراب دي، هېڅ هم هغوی هم نه لري چې ماته یې راکړي. ځم چې سهار شي دغه د 3 دانې ماشومان مې دي، لاړ شم کورونو کې راټول کړم، که څوک یې راکړي هماغه خوري، که ناست بېچارهګان په نارګان. ډېر مشکلات دي خورې. اوس کور کې څه لري د ماشومانو لپاره؟ ولا اکی سم لرو. اوس سهار هم تللي وم دې کورونو کې وګرځېدم چې لږ اوړه راټول کړم، هېڅ شی هم نشته دی. او که نه باران هم دی؟ باران هم دی. نو دا چې ستاسو ضرورت څه پیدا کېږي که نه، همدې لیور ته وایي چې درته راوړي یا نه؟ نه راوړي خورې، نه راوړي، هېڅوک هم نه راوړي چاته. هر څوک خپل ماشومدار دي، هغه هم خپله ماشوم، دا هم خپله ماشوم نه ورکوي. یوه کپله ډوډۍ هم نه درکوي. چې مړ شوی خاوند مې دغه 1 کال وشو چې مړ شوی. او همدا 3 لورګانې؟ همدا 3 لورګانې مې دي. د هېوادوالو څخه څه غوښتنه لري؟ هېوادوالو سره دا غوښتنه لرم چې کومک را سره وکړي. ډېره عاجزه یم، ډېره ملنګه یم. که هر شی دې وسې کېږي کومک را سره وکړئ، د الله په رضا. انشاءالله مرسته وشي. قدرمنو هېوادوالو، تاسو ولیدو دغه خورکي کونډه د 3 لورګانې د 1 کال کېږي چې خاوند یې شهید شوی دی. هېڅ هم نه لري، خپله ګرځي دغه ماشومان سره د کورونه وچه ډوډۍ ترکاري ټولې په هماغې شپه ورځ تېروي. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړي، نو زما د وټساپ شمېره ده 080 940 283. د لیدو څخه مننه.